تیره جمعه د کوهاټ د مسجد افتتاح و، زه خپل هم تللی وم. هغه مسجد چې 15 کالونه پې لانجه را روانه وه، چا جوړېدو ته نه پرېښوده. زمونږ افتتاح نه په 2مه شپه باندې ظالمان راغه، د شپې 3 بجې وې تقریبا، نامعلومه کسانو. هغې که اوس ګرفتاریانې شوي دي. مونږ د کوهاټ انتظامیه ته په دې داد ورکوو چې کومه ګرفتاري کړې، خو مزید هم مطالبه ده چې نور شرپسند کوم روپوش دي هغه هم ګرفتار کړلی شي. په مسجد هم ډزې کړي دي. هغه چې کوم متولي دی حاجي صاحب مسجد له ځمکه ورکړي د هغې په کور هم فایر کړی دی او بیا مسجد ته بم هم ایښی دی. خو الحمدلله آبادي نه ده نړېدلې، صرف هغه ځمکه کې لږه کنده شوې ده. یعنې دونه بدترین انسانان چې د الله رب العالمین په کور دی جرأت کوي او هلته دی حمله کوي. حالانکه زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې خو که د غیر مسلمو عبادت خانه وي نو هغې ته به هم ضرر نه ورکوي. زمونږ د نبی علیه السلام سره په یهودو اوسېده په مدینه کې. صحابه کرام رضی الله عنهم د غیر مسلمو ځمکې فتح کړي دي، خو هغوی صرف جنګي حالاتو کې ورسره جنګ کړی د تورې کار، نور نارمل حالاتو کې هغوی ته نقصانونه نه دي رسولي. د هغوی د عزت، د هغوی د مال، د هغوی د جان پوره تحفظ یې کړی دی، امن یې قایم کړی دی. نو موږ دا حیران یو چې دا کوم عناصر دي چې دا کارونه کوي، کوم چې ګرفتار دي یا کوم روپوش دي، د دې خلاف د سخته کاروایي وکړلی شي. او موږ دغه خبره کوله.